سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ملګرو. بلاول وایي چې نریندرا مودي د نتنیاهو ټیمو ورژن دی. ټیمو یو ایپ دی لکه د دراز یا د امازون آنلاین شاپینګ ایپ دی. د مختلفو خلکو مختلف تجربې دي. په دغه به هم وغږیږو، خو دا چې یو بل فراډ دی. ما ته شهرام خان یو عکس راولېږه، د کمپنۍ نوم خو نه اخلمه، خو هر هغه کمپنۍ هر هغه څیز ډرامه وي اکثر چې ستا نه د روزګار په نوم باندې اډوانس پیسې اخلي. تا ته 10,000 40,000 50,000 تنخواه افر کوي. تا ته وایي چې تنخواه به درکوو، خو موږ ستا 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې ټرایل کوو. دغه ټرایل لپاره ته 70,000 80,000 1 لک 1.5 لک روپۍ جمع کړه. بیا موږ کته چې ستا کار ښه روان دی، ته کولی شې، نو موږ به تا له 10,000 40,000 50,000 تنخواه درکوو. ښکاره خبره ده چې ته ولې د 10,000 نه زیاتې 50,000 روپۍ 10,000 40,000 اضافي مارکیټینګ کولی شي، نو فیر انف بیا خو تاله تنخواه درکوي. که نه وي نو بیا هغه ستا سیکورټي په نوم باندې چې کومې ستا نه پیسې اخیستي هغه ستا وسوځي. لهذا د دغې ډرامې نه موږ باید ځان وساتو. او دا ډېرې کمپنیانې داسې کوي. زه د کمپنیو نوم نه اخلم، ولې SCCP سره په طریقه باندې رجسټرډ هم وي یا څه لیګل انټیټي جوړه کړې وي، کمپنۍ جوړه کړې وي، نو دې معاملې کې لږ احتیاط کوئ. بله خبره دا ده چې ټیمو باندې TEMU دا یو ایپ دی، چاینیز او څیزونه ارزان ورکوي. البته دې مارکیټینګ ماډل یا پرچیزینګ او سیلینګ ماډل بدل دی. نو وایي چې ګنې د دې څیزونه ښیي، خو اخیستونکي باید په ډسکرپشن کې پوره احتیاط وکړي، ډسکرپشن په کتو کې پوره ځان پوهه کړي. د ځینو ملګرو تجربات خراب وي، البته ما چې څومره کتلي دي، نو بیا د ځینو خلکو ښه تجربه دا هم ده چې دې څیزونه واپسي ډېره اسانه سره کوي. تاسو را سره خپلې تجربې شریکې کړئ په دې حواله باندې. څیزونه آنلاین اخیستل، ډسکرپشن، آنلاین جابز په دې دپاره اپلای کول، او یا دغه چکرې دا چې کوم اډوانس پیمنټ وي د سیکورټي په نوم باندې، نو دوی چې کله ستا نه پیسې واخلي، نو که پوهېږي چې ته د 10,000 40,000 یا تنخواه اګینسټ دې ته پرافټ جنریټ کولی شي، نو فیر انف درکوي به بلا تنخواه هغومره څومره چې ته وایي. خو که دغه 3 میاشتو کې ته دوی له ملټي لیول مارکیټینګ یا د دې چې کوم نیټورک دی هغه پراخه نه کړې، نو بیا ستا پیسې وړوبې شي. هغه چې 50,000 70,000 1 لک 1.5 لک ستا نه په مختلف نومونه اخیستي دي. لهذا دا یو فراډ الرټ خو نه دی، خو لکه بي کیرفل د دې کمپنیو حوالو سره، ټیمو حوالې سره خپل تجربات شریک کړئ.